د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. السلام علیکم دوستانو. آیا تاسو غواړئ چې خپل موبایل ته ځانګړی طاقت ورکړئ؟ نو ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم دوستانو. روټینګ څه ته وایي او فایدې او تاوانونه یې څه دي؟ نو روټینګ مطلب ده چې تاسو خپل موبایل ته سوپر طاقت ورکوئ. د دې مطلب څه؟ په موبایل کې داسې شیان شته ده چې هغه تاسو ډیلیټ کوی نه شئ، له ځانه پکې دي. نو کله چې تاسو خپل موبایل روټ کئ نو تاسو بیا هغه ډیلیټ کوی شئ او نور هم ډېر کارونه پکې کوی شئ، لکه تاسو خپل موبایل میموري کارت کې چې جای کم وي که نه هغه پکې زیاتوی شئ. ډېر داسې کارونه پکې شته ده او په خپله هم بیا ټرای کوی شئ. بله ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کیږي دا روټینګ، موبایل څنګه خپل روټ کوی شئ. ښه، اوس راځو دې فایدې او تاوانونه څه دي. فایدو باندې شروع کوو. فایده یوه دا ده چې تاسو موبایل روټ کولو نه وروسته خپل موبایل کې داسې شیان استعمالوی شئ چې هغه تاسو د روټ کولو نه مخکې نه شئ استعمالوی، ځکه چې کمپنۍ اجازه نه ورکوي. دلته تاسو کمپنۍ نه آزاد شوئ، مثال هر کار کوئ پکې هغه کولی شئ. بله فایده یې دا ده چې تاسو کوم یو شیان چې کمپنۍ نه له ځانه پکې دي هسې چټي ځای نیولی هغه ته ډیلیټ کوی شئ، خو روټینګ نه مخکې نه شئ ډیلیټ کولی. ښه، نقصان یې دا ده چې تاسو بیا هغې نه وروسته تاسو د موبایل وارنټي نه وي چې یو پیل مې روټ کړ. د وارنټي مطلب ده دوستانو کله تاسو خیال کړئ که نه تاسو موبایل کې هلته درته وایي اپډیټ یې کړئ موبایل، ځکه هغې ته نوي شیان راځي که نه کمپنۍ نه، هغه بیا هم کمپنۍ سره وي، تاسو موبایل هغوی سره وي، لکه د دې سیسټم کې هغوی بیا هم بدلون راوستی شي. نو د دې نقصان یې دا ده چې هغه بیا دې نه وروسته روټ کولو نه وروسته نه راځي. نو د موبایل کمپنۍ چې ده هغه تاسو موبایل وارنټي ختموي د روټ کولو سره. د نقصان څه؟ ښه دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ. په بله ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کوی شو چې خپل موبایل روټ کړو. او نو دوستانو بس ویډیو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ او یوټیوب چینل زمونږ سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانې هم درته په اسانه